أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ کیسه دې ځای ته را رسېدلې وه. ابو سفیان د مسجد څخه راووتی، ویل شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل سي، یعنی جنگ به نه کیږي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ورته ویل یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری یې، دغه عقد را نوی که او د صلح موده را زیاته که، او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار نه دی راځي، نو بیا ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. دا به ستا دپاره ابدي فخر او عزت وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، موږ پر هغه صلح باندې یو او موږ هیڅ کله وچاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار نسو ورکولای. یعنی داسې څوک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی موجود وي او هغه دی په یوه موضوع یا یو کار کې تصرف وکړي. ابو سفیان پوسو چې د ده څخه مې لاسته شی نه راځي. نو یې فکر ووهه چې پس له ابو بکر څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قدر او عزت لري. دا نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. نو و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل، یا عمر، د خلقو په مابین کې امان راوله، د ټول عمر شرف او عزت به وګټي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، زه و تاسې ته امان درکم؟ زه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ستاسې شفاعت وکم؟ والله که بل څوک نکم پیدا بېله سرکي میږانو، بیا به هم زه په هغو ستاسې سره جنګېږم. ابو سفیان ویل، جزاک الله، دا د شر په صله رحمي. ابو سفیان راغلی و چې په ده سره د جنگ څخه پناه او امان وغواړي، او ده رضی الله تعالی عنه ورته ویل، که بل څوک نکم پیدا په میږانو بلا ستاسې په مقابل کې جنګېږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر کفارو شدت و. بیا نو ابو سفیان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ناست و، او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې کوچنی هلک و او دالته یې لوبې کولې. ابو سفیان په خبرو شروع وکړه، ویل، یا علی، ته و موږ ته په قرابت او صله رحمي کې هغه تر ټولو نږدې نفر یې. نو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبرې وکړه او راضي یې کړه او د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې هیڅوک خبرې او مداخله نشي کولای. دغه د صلح کار یوازې د ده علیه الصلاة والسلام کار دی، څوک څه نشي ویلی. اوس نو ابو سفیان عاجزه او حیران پاته سو، ځکه ټوله نه دي راځي چې په دې کار کې مداخله یا د ده کومک وکړي. نو یو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وکتل، ویل، یا فاطمه، ته د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور یې، ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. هغې ویل، زه ښځه یم، د دې کارو سره زما اړه او تعلق نشته. ابو سفیان ویل، دغه زوی دې امر که چې غږ وکړي چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی دی، بیا نور هم راضي کیږي. دا د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره وه.
په یوه کوچني هلک یې ځان خلاصاوه. وایي اوبو اخیستی ځګ ته لاس اچوي. خو فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل زما زوی تر دغه کم دی چې د خلقو په مابین کې امان راولي، ځکه یو خو کوچنی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې هیڅوک امان نشي ورکولای. ابو سفیان په فکر کې دی چې څه وکړي. بیا و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې هغه هم د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. نو یو عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عثمان ته زموږ څخه یې و موږ ته هغه تر ټولو نږدې نفر ته یې، د یوه قوم څخه یو، د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل زما جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و چاته جوار ورکي ما هم ورکړی دی، او که هغه صلی الله علیه و آله وسلم دشمن وو زه هم دشمن یم. هیڅوک نه راځي چې د ابو سفیان سره په دغه موضوع کې کومک وکړي. ټول دا موضوع ردوي چې د خلقو په مابین کې جوار راولي. اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي. خو دوهم وار بیا و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا علی مشوره راکه زه څه وکم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل دا موضوع تر ما لوړه ده، زه په دغه موضوع کې هیڅ رایه او نظر نه لرم، مګر ته په خپله د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه یې، ته په خپله ودرېږه او د خلقو په مابین کې جوار راوله. ابو سفیان ویل آیا زما وینا یعنی که زه د جوار غږ وکم کومه فایده لري؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا ته حل غواړې دا یې حل، مګر فایده نه لري. ابو سفیان فکر وکړي چې څه وکړي. رښتیا هم بل حل نو موجود. نو مسجد نبوي ته ورغلی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناست دی. ابو سفیان ودرېدی او په لوړ آواز یې غږ کړه زه ابو سفیان د مکې رئیس یم، ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ګوري او وایي زه ګمان نه کوم چې څوک دې دغه زما جوار را رد کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د خبره واورېده او یو عجیبه جواب یې ورکړي. وی فرمایل دا خبره ته کوې یا ابا سفیان، یعنی چې څوک زما جوار نه راماتوي دا ستا وینا ده، موږ داسې نه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نسو، بلکې دغه د خبره یې وررد کړه. که چیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه وای ورکړی او ساکت پاتې سوی وای، نو دغه سکوت د ابو سفیان پر خبره اقرار وو چې هو ستا جوار څوک نه در ماتوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او پوهی وه. داسې هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو در ماتوو یې، داسې هم ونه ویل چې یا موږ جنگ در سره کوو. فقط دوې جملې یې د هغه په جواب کې وفرمایلې دا ته وایې موږ نه وایو. ابو سفیان عاجزه او حیران پاتې سو. خیر ابو سفیان بیرته مکې مکرمې ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای سو. خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوششونه یې ورته بیان کړه او بیا یې په آخر کې ورته وویل چې نور څه خو ونه سوه، نو زه د علي ابن ابي طالب په مشوره ودرېدم او د خلقو په مابین کې مې جوار او امان راوستی. هغه ورته وویل والله علي ستا په عقل لوبې کړې دي، ته د مسلمانانو د طرفه و خلقو ته امان ورکوې، مسلمانان ستا خبره هیڅ کله نه مني، ته د هغو دشمن یې او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع سي او قبوله کړي. نو قریش پوه سوه چې دوی هیڅ ونه کړه او په وسه یې هم نه ده پوره چې څه وکړي. نو یا دا فیصله وکړه
چې معلومات به کوو او د حالاتو څخه به باخبره یو چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره به له جنگ پای ته ورسېده. یو موضوع و تیر شو. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې د علیه الصلاة والسلام د سفر او جنگ سامان ور برابر او مجهز کی پر مکه مکرمه د حمله اراده لرم، مگر دغه حال چاته موایه، دغه صرف پټ وساته. په دغه وخت کې چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د سامان په برابرولو مشغوله و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې کور ته ورغلی او ویلی ده چې دا د سفر او جنگ د سامان په ټولولو مشغوله ده، اوړه، خوراکي مواد او اسلحه سره یو ځای کوي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا عائشه، ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی چې د سفر سامان ور برابروي؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر اول و عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی وو چې سامان برابر ک. تر اوسه مسلمانان نو امر کړي چې ځانونه د سفر او جنگ د پاره آماده کړي. نو ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حال نو خبر. عائشه رضی الله تعالی عنها ویل: هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل: د کم ځای قصد او اراده لري؟ څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې چاته حال موایه او دغه سر پټ وساته. اوس د عائشه رضی الله تعالی عنها پلار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګری پوښتنه کوي چې د کم ځای نیت یې دی. دې رضی الله تعالی عنها جواب نه کوي ور. دغه ته د راز ساتل وایي. داسې ډېر خلق شته چې حال او سر پټ نسی ساتلی، خو ښځې بیا د راز د نه ساتلو په خصلت کې ډېرې مشهورې دي. مګر دغه صالحې ښځې ته وګورئ چې یوازې خپل پلار نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګري ته هم حال نه وایي، ځکه دا پوهېده چې د راز پټول ډېر لوی صفت دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د راز پټول د دې پر ذمه ور اچولي وه چې ویل چاته حال مه وایه. اوس دا رضی الله تعالی عنها دغه راز خپل پلار ته هم نه وایي. نو دې رضی الله تعالی عنها جواب ورنه کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل: شاید د مؤتا نیت وي، ځکه هغه مسئله پای ته نه ده رسېدلې. لور یې جواب نور کوي. بیا یې وویل: شاید حوازن یې مقصد وي، بیا هم دا جواب نور کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د ځان سره وویل: ممکن د قریشو اراده یې وي. خو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها جواب نور کوي. پټه خوله او ساکته ده، څه نه وایي. دا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راز پر پټولو حرص او کوشش وو. ورونو او خوندو ښه متوجه سئ، دغه اخلاق دي. موږ یې باید د ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه زده کړو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم کور ته راغلی. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه. ویل: یا رسول الله، ایا د جنگ د پاره آمادګي نیسې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل: نو زه به هم ستا د ملګرتیا د پاره ځان تیار کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، ځان آماده که. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل: د روم نیت دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: یا. ویل: شاید د حوازن اراده دی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: یا. ویل: نو د قریشو نیت دی کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله، زموږ او د قریشو په مابین کې خو عهد دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ابا بکر، هغو عقد او عهد
مات کړه، غدر او خیانت یې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د سفر د پاره ځان آماده کړي. همدارنګه د اصحاب کرامو نور مشران هم امر کړه چې د جنگ او سفر د پاره ځانونه آماده کړي. خدای هم ورته وویل چې حال به پټ ساتي او چاته مه وایاست چې چیرې ځو. فقط خلق د ځانو په برابرولو او آماده کولو امر کوي. اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنگ د پاره ځانونه تیار او آماده کړي. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې پر شاوخوا هغه نږدو قبیلو ته حال ولېږي چې ځانونه تیار کړي چې زما سره ووځي. خلق هم راټولیږي او یو ځای کیږي. څو د مدینه منورې ښار د خلقو ډک سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مدینه منورې تر ښار د باندې خیمې ودروي او د خلقو شمیر نور هم زیاتېدی. په عین وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نفر معذب کړه چې د مدینه منورې ټوله عمومي لارې ونیسي. کومې لارې چې د مدینه منورې څخه وځي یا ورته راځي، پر هغو ټولو لارو یې معذب نفر کښېنول. ویل کم څوک چې مدینه منورې ته راځي اجازه ورکوي چې راسي، مګر هغه خلق چې د مدینه منورې څخه وځي مې پرېږدي چې ووځي. اوس نو پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره چې سوه. او دا محاصره د دې دپاره وه چې قریشو ته د مسلمانانو د تیارېدو خبر ونه رسیږي. نو ټوله لارې بندې سوې او دلته صحابه کرام بې خبره او په حیرت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کم ځای نیت او اراده لري. هیڅ معلومات ورته نسته. نو صحابه کرامو سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو او شاعر هم وو. دا هغه سعد ابن مالک دی چې قصه مو د مخه درته کړې ده چې تر هجرت د مخه په مکه مکرمه کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه علیه الصلاة والسلام ورته وویل الشاعر، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په اسلام ډیر خوشاله سو. نو صحابه کرامو دغه سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږي چې کم معلومات ځینې وکړه. نو سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او شعر وایي او په دغه شعر کې داسې بیتونه وه چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کول چې د کم ځای نیت او اراده دې ده او د دې سفر څخه مقصد څه دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په جواب کې فقط تبسم وکړي او نور حال یې نه ورته ووایه. نو خلق په هغه بې خبرۍ کې پاته سوه. د مدینې منورې د ښار او اطرافو څخه 2500 نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سوه چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه هغه تر ټولو لوی اجتماع او ټولنه وه. د اول وار دپاره 2500 مسلمانان د غزا دپاره سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینه ابن حسن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره سو. نو د ځان سره فکر وکړي ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانېده وځنډوم غنیمتونه مې د لاسه وځي. نو رارهي سو چې مدینې منورې ته ولاړ سي او مسلمان سي. الهي تقدیر دی دغه د مسلمانانو د تیارېدو او آماده کېدو په وخت کې مدینې منورې ته راورسېدی. اوس نو عیینه ابن حسن د غطفان رئیس او سردار راغلی چې مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې دا زیری هم ورسره راوړی دی چې د غطفان قبیله هم ټوله د ده سره مسلمانان سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په اسلام خوشاله سو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیلې یوه ډله هم مدینې منورې ته راغله چې مشر یې اقرع ابن حابس و
چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار و. دا ډله هم راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانېدو خبر ووایي او دا زیری پر وکي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوی هم ډیر خوشاله شو. مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او مشران دي. اوس کوم لشکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګری سي، فقط د قبایلو مشران دي. دلته یو بل واقعه پیښ شوه، هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم وو، یو ښځه د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجره کړه او د دې په لاس یو لیک ورکړي چې دغه لیک به قریشو ته رسوي، چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې پر تاسو حمله وکړي، چې دې کار ته په اوسنۍ اصطلاح عسکري خیانت ویل کیږي. او ښځې ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچه لار به ولاړه سي چې څوک نسي در خبر. ښځې دغه لیک په خپلو کوڅیو یا د سر په وریښتانو کې کښېښاوه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. ښځې وکولای سوای چې پر کچه لار د مدینې منورې څخه ووځي او تر هغه پیردارانو چې پر عمومي لارو ناست وه تېره سي او د مکې مکرمې پر طرف په بېغمه زړه سره رهي سوه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د آسمانه څخه خبر راغلی چې حاطب رضی الله تعالی عنه دغسې کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو څخه 2 یا 3 نفر راوغوښته چې په دغه عدد کې اختلاف دی. دغه نفر علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. او ورته فرمایل جبريل علیه السلام خبر راکړي چې حاطب ابن بلتعه د یوې ښځې په لاس پر فلاني لار و قریشو ته لیک لېږلی دی. لار یې هم ور وښول چې یوه کچه لار وه. نو ویل وروضة خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهیسي او هغه ښځه د لیکه سره ماته راولي. دغه نفر هم په ډیره چابکي لکه غشي پر هغه لار ور رهي سوه او واقعا یې ښځه پر هغه لار پیدا کړه او پسې ور ورسېده. نو دوی ورته ویل ستا سره د قریشو دپاره یو لیک دی، هغه راکه. ښځې ویل زما سره لیک نسته. منکره سوه. د ښځې غوټه یې وشنل، شی یې نه کوي پیدا. بیا یې ورته وویل ستا سره یو لیک دی، راویې باسه. ښځه مطلق انکار کوي، وایي زما سره لیک نسته. علي رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خلاف نه دی ویل سوي او موږ ته هم هغه خلاف نه دی ویلي. په والله یا به لیک راباسې یا دې لڅوو، یعنې تلاشي دې کوو. ښځه پوه سوه چې خبره ښکاره سوې ده او نه مې پرېږدي. نو ویل مخان واړوئ او مه راته ګورئ. دوی هم مخان واړول. ښځې د سر ویښتان خلاص کړه، د ننه په وریښتانو کې یې دغه لیک ایښی و، ځکه د هغه په ساتلو او پټولو کې یې ډېر کوښښ کاوه. او لیک یې وعلي رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. هغو خط او ښځه دواړه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حاضر کړه. لیک چې وکتل سو د حاطب ابن بلتعه د طرفه و قریشو ته لیکل سوی و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده خبرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه راوغوښتی. هغه راوستل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه لیک ورښکاره کړي او ویل یا حاطب دغه څه شی دی؟ ورونو دغه لیک د مسلمانانو سره ښکاره او واضحه حربي خیانت و. مګر حاطب رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله ته پر ما تلوار مکوه. په والله زه پر الله او رسول الله ایمان لرم، نه مرتد سویم او نه منافق یم. زه یو سړی وم چې په قریشو پورې مشتی وم، یعنی قریش نه یم
بلکې د دوی حلیف وم. ټول مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري، خو هغه په خپل قوم کې دي او په هغو ساتل کیږي، مګر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې ده د ساتنې او حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري. نو ما دا خوښه وبلل چې د قریشو سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکۍ په سبب هغه زما کورنۍ راوساتي. مګر د حاطب رضی الله تعالی عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.